السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به نور احساس څنګه چې تاسو ته پته ده د آنلاین شروعات یې د څه نه وکړو، بیا په منځ کې څه وشو. اوس نن سبا څه کوي ډېر ملګري اکثر دا کمنټسونه کوي دا و یاره پلان کې چر دې داسې وکړو، پلان کې کار دې داسې وکړو، پلان کې چل داسې وشو. دوبۍ ته پکې چا بوتله څنګه چې ما تاسو ته ویلي چې یاره دا دوبۍ ته به چا بولي. بهرحال ډېر ملګري دا غوښتنه کوي چې یاره دا دوبۍ ته چا بولوه. مختلف قسمه خبرې پسې راځي. د دې مقصد څه دا راووته ولې دې ځان په شاعرۍ ولې بدنام کوو. اوس مخکې نور شعرونه ولې نه یا دې لري یا نور شعرونه ورځي نه. نننۍ ویډیو چې کوم دی یقینا تاسو ته پته وي چې یاره په دې باندې موږ تېرې ویډیوګانې هم کړې وي چې یاره د دې مقصد د صرف دغه و چې ځان فیمس کړم، ځان مشهور کړم. بهرحال مشهور هم شوه، فیمس هم شوه. په څه باندې زه هسې سورۍ سورۍ یم. څومره بد لوز دی که نه. نو په دغې باندې دا فیمس شوه. داسې فیمس کېدا اړو په کار نه دي. او ویډیو مقصد مې دا دی چې یاره ډېر ملګري دا وایي چې یاره د دې هغې نوي ویډیو نه راځي، نوي شعرونه نه راځي، مختلف قسمه کمنټسونه موږ اکثر ګورو. نو هغې ته صرف یو پیغام ورکوم وګوره چاته یو لایف راشه، چاته یو پروګرام وکړه چې زما د راوتو مقصد څه و، ما ځان یا مشهورو یا مې نه مشهورو یا مې نور څه غوښتل که نه. نو صرف راووته د شاعرۍ په بنیاد باندې چې زه به شاعري کوم. او تقریبا 15 شپږمه میاشت نوې غزلې زما خیال ذهن له مخې لره نه راغلی چې بیا ټیک ټاک یې کوي. صرف ټیک ټاک یې کوي په یو مقصد باندې بیا کې بل مقصد. نو ډېره د افسوس خبره ده. نو صرف خواست ورته زموږ دا دی چې یاره مثال په طور ډېر هغه ملګرو ته زموږ دا خواست دی چې یاره چې یو سړي ته په کور کې څه نه وي، خپل پلار ورته څه نه وي، خپل مور ورته څه نه وي، نو په هغه زما څه کار، په هغه ستا څه کار، یا د کنځلو نه جوړېږي څه چې زه ورته کنځلو کوم، ته ورته کنځلو کوې چې یاره دا کار دې داسې دی، دا داسې دی. بس د هر چا خپل ژوند دی، هر کس خپل ژوند ته پرېښودل پکار دي. او زما ورته مقصد دا و، زما د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې دا راوتې د شاعرۍ په دغه باندې هسې یو بانه و، هغه یو څو پردي غزلې چې او اوس چې کوم دی صرف ټیک ټاک بس د دې خبره ختم. نو د دې دغه مقصد و، په خپل مقصد کې کامیابه شوه، خو بلکې ناکامه کامیابه شوه.